زعفران په نړۍ کې ښه ګرم بازار لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې زعفران یې په نړیواله کچه شهرت لري او په هیواد دننه یې د ښځینو په ګډون ډیرو خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. زعفران لومړی د افغانستان په هرات ولایت کې ډیر کرل کېدل، خو اوس یې چې کروندګر د حاصلاتو له ګټې څخه برخمن شوي دي، کښت یې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 21 ولایتونو کې دود شوی دی. مقدار به مو زحمت کشید د زعفرانو ښه تولید ډیر زحمت ته اړتیا لري. هر څومره چې زحمت ډیر کوي هغومره به ډیر او ښه تولید ولري. د هغه کوډ، اوبه او سره په وخت ورکول. له خپل کاره ډیر خوشحاله یم چې په خپله سیمه کې راته د کار زمینه مساعده شوې ده. د هرات ولایت د زعفرانو کروندګر او کارکوونکي خوښ دي او وایي چې په هیواد دننه ورته د کار ښه زمینه برابره شوې ده او زیاتوي پر دې ویاړي چې د هرات ولایت زعفران په نړیواله کچه شهرت موندلی او زیات مینوال لري. د دوی په خبره هرات ولایت دی چې هر کال د زعفرانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي او ډیر شمیر بزګران یې په کرنه بوخت دي. موږ له خپل کاره 100% راضي یو. دا چې په کور دننه راته د کار زمینه مساعده ده. زعفران چې کله کرل کیږي نو په لومړیو کې ډیره خواري غواړي. کله چې 2 یا 3 کاله پرې ووځي نو حاصل یې څو چنده ډیر او ښه کیږي. دلته له سهاره تر ماښامه کار کوو. نو تاسو ته خو معلومه ده چې د هرات زعفران په نړیواله کچه د نوم درلودونکي دي. په هرات ولایت کې انجینر فرید هغه بزګر دی چې په شاوخوا 80 جریبه ځمکه یې زعفران کرلی دي. نوموړی وایي راتلونکي کال داسې پلان لري چې د 200 جریبه په شاوخوا کې د زعفرانو کښت وکړي. همې پروژې کښت زعفران د زعفرانو د کښت یا د پروژه د هرات ولایت په مشقندق سیمه کې ده. دلته ما په شاوخوا 80 جریبه ځمکه زعفران کرلی چې الحمدلله ښه نتیجه یې ورکړې ده او له بلې خوا سره لسګونه کسان په کار اخته دي چې هره ورځ را سره شاوخوا 15 نفره کار کوي. کله چې بیا د ګل ټولونې وخت را ورسیږي بیا را سره شاوخوا 300 نفر په کار بوخت وي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې کار کوي او راتلونکي کې پلان لرم چې شاوخوا 300 جریبه ځمکه زعفران وکرم. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان بیا وایي څه کال یوازې هرات ولایت کې په 1000 هکتاره ځمکه زعفران کرل شوي چې یوازې په همدې ولایت کې 10 ټنه تولید لري. دغه راز د هرات ولایت د کرنې ریاست په دې ولایت کې د تقلبي زعفرانو د مخنیوي خبره کوي او وایي له همدې امله اوس د هرات د زعفرانو هم قیمت او هم کیفیت پورته تللی دی. زعفران چې دی صرف په هرات کې تقریبا سږکال موږ 10 ټنه تولید دی او پر 1000 هکتاره ځمکه باندې زعفران کرل شوي دي او دغه رقم په نورو ولایتو کې د همکارو مؤسسو په مرسته هغه موږ د زعفرانو پیاز توزیع کړي دي او خلکو ته معامه پوهاوی ورکړی دي چې زعفران وکري او دا د دوی د اقتصاد لپاره یو ښه ذریعه جوړېدلی شي. موږ خپله کم زعفران په هرات کې لرو هغه ډېر د پخوا په نسبت باندې چې تیر وختو کې قیمت په 100,000 څو تر 15,000 پورې و او اوس الحمدلله د 100,000 څخه څو تر 100,000 پورې قیمت دی د 1 کیلو. نو دا په دې خاطر باندې پورته ولاړ زعفران چې هغه موږ تقلبي زعفران چې هغه مو کوشش وکړئ بند مو کړله. دلته چې به بیکاره زعفران جوړېدله هغه هم بند کړل. نو د زعفرانو قیمت د ډېر ټیټې درجې څخه ډېر لوړ ولاړی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان زعفرانو ته په داسې حال کې په نړیواله درجهبندۍ کې لومړی مقام ورکړل شوی چې لا تر اوسه هم په هیواد دننه د زعفران د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې ډېرې ستونزې شته او په معیاري ډول ورته کار نه دی شوی.